بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و نهایت بارم. سلام و احترامات خود تقدیم شما شاگرد عزیز و نازنین میکنم. امیدوار هستم تا مجور و سرحال باشین و درس گذشته دیتان که در رابطه با ترانه بود به شکل درستش یاد گرفته باشین و کارخانگیشم به شکل منظم انجام داده باشین. بیاین که امروز درس جدید داریم که درس 27 داریم است. عنوان درس ماست اتحاد. با هم یک جا بخوانیم ببینیم که در مورد اتحاد ما چی گفتنی هایی داره، ما باید چگونه اتحاد اتفاق داشته باشیم. پس شاگرد عزیز توجه شما را میخوایم. ران ذکر که خپل سلامونه و احترامات است وړاندې کوم. هیله مندم ته دې د روغ او جوړ اوسئ او تاسو تیر شوی درس چې په دری کې د ترانې پاکلو سم په سمه توګه زده کړي اوسئ او کورنۍ دندې په منظمه شکل سرته رسول اوسئ. راځئ چې نن خپل نوی درس خپل 28م لوست چې د لوست عنوان مو ده اتحاد یا مغه یووالی یو بل سره په ګډ ډول ولوګورو چې د یووالي په هکله موږ ته په کتاب کې شعر کړی. نو تاسې پاملرنه هم غواړم تر څو چې د یووالي په هکله په دري ژبه وشئ کولی معلومات هم ډېر کړئ او بل چاته ووایي. نو لاړ بسو د کتاب لور ته. شاگرد عزیز میریم به طرف درس خود. هدف از درس ما چیست؟ میریم به طرف هدف خود. هدف از درس که ما میخوانیم چی است؟ در اینجا گفته شاگردان متن درس را بخواند، بنویسد و اهمیت اتفاق و اتحاد را بداند. شاگرد عزیز در علاوه بر خواندن و نوشتن درستان شما باید با فواید اتحاد و اتفاق با اهمیت اتحاد و اتفاق هم بدانید که چی فایده های دارد، چرا ما با هم اتحاد و اتفاق میکنیم که با خواندن درس امروزی شما هم میدانید. گران زده کن که دمونگه درس ننی درس مخده ده چې زده کن که د ترڅنګ چې درس په لیکلو او لوستلو زده کوي باید د اهمیت د یووالي په ګټه د هم باید پوه شو چې یووالی څه ګټه لري، ولې موږ یو بل منځ کې یووالی لرو چې د نن درس په لوستلو به تاسو ګران زده کوونکي پوهیږي خو لا نور هم باید تاسو معلومات بریسید و چی باشید پو باشید. شاگرد عزیز میریم به طرف متن خود ببینیم که در متن در مورد اتحاد به ما چی گفته. خب شاگرد عزیز در اینجا گفته اتحاد و اتفاق در زندگی خانوادگی و اجتماعی اهمیت زیاد دارد. یعنی یووالی د زموږ په ټولنیز او کورني ژوند کې ډیر زیات اهمیت یا ارزښت لري. دین اسلام نیز انسانها را به اتحاد و همبستگی امر نموده. د اسلام دین هم ټول انسانان یووالي ته چی کړي؟ امر ورته شوی چې باید یو بل سره چی ولري؟ یووالی ولري. ملت که دچار نفاق و اختلافهای قومی، زبانی، مذهبی و منطقه‌ای باشند با مشکلات و بدبختی‌های زیاد روبرو می‌گردد. هغه ملت که چې بې اتفاقي یعنی یووالی نه اوسیږي هغه د قومي، ژبني، مذهبي او په سیمه‌ایزو مشکلاتو او بدبختی‌ګانو باندې چی اوسیږي؟ مخامخ اوسیږي. ما باید با همه قوم‌های ساکن در میهن خود چون تاجک، پشتون، هزاره، نورستانی، بلوچ، ازبک، ترکمن و غیره اتحاد و دوستی خود را حفظ کنیم و نگذاریم دشمنان افغانستان عزیز در بین ما تفرقه بیاندازد. موږ باید خپل د قوم ټول هغه ساکنه خلکو سره خپل د هیواد هغه قومونه چې په هیواد کې شتون لري هغې سره لکه کوم قومونه دي تاجک، پښتون، هزاره، نورستاني، بلوچ، ازبک، ترکمن او داسې نور باید اتحاد، مینه او محبت خپل خپل اتحاد او مینه او محبت خوندي کړو، یعنی یو بل سره وساتو، خپل هم دا یووالی و نگذاریم یعنی پرېنږدو چې د موږ خوږ افغانستان دښمنان زموږ په منځ کې بې اتفاقي راولي. اتحاد را باید از خانواده، مکتب، محل کار و محیط زندگی خود آغاز کنیم. یووالی باید خپل کورنۍ، ښوونځی او په هغه ځای کې چې کار کوو او د خپل د محیط او د خپل د ژوند د چاپیریال نه باید چی کو پیل کړو. با اطرافیان خود با عطوفت و مهربانی رفتار نماییم. له خپل شاوخوا خلکو سره باید په ډیر مهربانی او دوستی سره چلند وکړو و هیڅگاه به آنها ضرر نرسانیم او هیڅکله باید هغوی ته مونږ ضرر یا زیان ونه رسو. شاگرد عزیز اینجا یک ترانه است. گران زده کن که دلته یو ترانه ده هم د اتحاد و اتفاق پاک وګورو چې دلته سویلی. خب شاگرد عزیز در اینجا با ما گفته ما ازبکان هزارگان، پشتون و ترک و تاجکان، پرورده این گلشنیم، گلدسته این بوستان، افغانستان. نو ګرانه زده کوونکو ما تاسو ته دلته پر تخته د دې درس بعض لغات ویستلي چې د دغو لغاتو پر زده کولو او بیرته د هغه معنا کول او هغه بیرته په متن کې استعمالول تاسو وشئ کولی چې دا متن په سمه توګه زده کړئ. چې هغه کوم لغات دي ګرانه زده کوونکو؟ هغه لغتونه اتحاد و اتفاق یعنی یووالی، اجتماعي یعنی ټولنیز، دچار اخته، عطوفت یعنی مهربانی، گلدسته د ګلو ګېډۍ،
ساکن معیشت یعنی اوسیدل. نو هیله مندم که تاسو په دې لغاتو باندې پوه شوي اوسئ. شاگرد عزیز میریم به طرف فعالیتتان. در فعالیت به ما گفتم متن درس خاموشانه بخوانید و همچنین متن درس با نوبت با آواز بلند بخوانید. اول شاگرد عزیز متن درس با آواز خاموشانه که یعنی اگر کدام تلفظ کدام کلمه ها مشکل دارین به شکل خاموشانه بخوانید. بعدا متن درس با آواز بلند بخوانید و همچنین یک جمله در مورد اتحاد و اتفاق بنویسید و آن را با آواز بلند بخوانید. شما جمله نوشته میکنید در مورد اتحاد و اتفاق یعنی عنوانی که دادیم و او را با آواز بلند چی میکنید میخوانید و همچنان یک بیت ترانه را به نوبت بر روی تخته چی میکنید املا نوشته میکنید. یک بیت از ترانه را شما چی میکنید در کتابچه‌تان به شکل منظم نوشته میکنید تا املایتان به شکل درست شود. ګرانو زده کوونکو لار بسو د کورنۍ د فعالیتونو ته په فعالیتو کې بخوانو بخوانه نیول ولا بنویس یعنی ولیکه راغلی دي چې د درس متن به تاسو له ځان سره اول په ارامه توګه یعنی خاموشانه شکل ووایئ. یعنی اول کوم غلطیګان چې په تلفظ کې لري هغه به جوړوئ. بعد له هغې نه به متن په لوړ اواز لولئ او د دې ترڅنګ یو جمله به لیکئ د اتحاد و اتفاق په هکله یعنی د یووالي په هکله او بیا به هغه په لوړ اواز لولئ او د دې ترڅنګ د ترانې یو بیت به په املا شکل خپل په کتابچه کې لیکئ په منظم او پاک شکل. چې هیله مند یم ګرانو زده کوونکو تاسو د دې درس په لغات او د دې درس په متن باندې پوه شوي اوسئ او مفهوم باندې پوه شوي اوسئ. نو لار بسو کورنۍ دندې تاسو کورنۍ دنده بشنو یعنی واوره بګو یعنی ووایه دا چې دلته یو څو پوښتنې دي د یووالي په هکله ستاسو یووالی وپېژنده معلومات هم ترلاسه کړه. تاسو کله چې په ډېره اسانۍ دې پوښتنو ته جواب ورکړئ بیرته ماته په کومنټ کې راولېږئ. د دې ترڅنګ لغتونه دي دري په دري به یې معنی زده کوئ او دا ترانه به څه شی کوئ د آخر د متن کې چې دا ترانه وه دا به زده کوئ. هیله منده یم چې تاسو دا درس په سمه توګه زده کړي اوسیږي. نو دا درس لغات کومه کورنۍ دندې چې مې درکړي دا په منظم شکل سرته ورسوید بیرته یې ماته په کومنت کې راولېږئ. شاگرد عزیز میریم به طرف کارخانگیتان بشنو بگوز یعنی دو پرسش شاگرد عزیز. این دو پرسش شما درس اتحاد اتفاق خواندین در مورد اتحاد اتفاق فهمیدین که چی را میگه. شما میتونین این دو پرسش ها را بسیار به شکل آسانی جواب بدین و دوباره به ما در کامنت ارسال کنین تا ما ببینم کی بیشتر علاقه به جواب دادن این پرسش ها داره و کی بیشتر این درس به شکل درستش یاد گرفته. و همچنان لغات از دری به دری معنیش یاد بگیرین و این ترانه‌ای که براتون دادیم داخل متن بودید چی میکنین حفظ میکنین. پس شاگرد عزیز در کل درس امروزی ما در مورد اتحاد و اتفاق بود. در هر عرصه زندگیتان که اتحاد و اتفاق داشته باشین با دوستایتان با فامیلایتان با خانوادهتان در مکتب در هر جایی که هستین باید با هم اتفاق و اتحاد داشته باشین تا بتونین به پیشرفت کنین هم خودتان پیشرفت کنین هم مملکت رو به پیشرفت ببرین. پس شاگرد عزیز این بود درس امروزی که برای شما تقدیم کردم. خدا کنه از درس امروزی چیزا مخته باشین کارخانگیتان به شکل منظم انجام بدین. دوباره با ما در کامنت ارسال کنین. اگر میخواین از ویدیوهای درسی دیگر ما مستفید شوین ویدیوهای ما را لایک و کانال ما را سابسکرایب کنید تا دیدار بعد که ما به شما حاضر میشم و درس جدید دیری را بر شما ارائه میکنم. شما را به الله پاک میسپارم. الله حافظتان.